دا خبره موږ ډېره واضح کوو چې دوی دا ته سوچ کړی دی چې کام خو د یووالي پر طرف روان دی. دا وخت خو کامه دی منزل ته رسېږي. هره نقطه ځان ته نوټ کړې ده. دا به وخت ثابته کړي. خو هغه خلکو ته دا پیغام ورکوو چې ستاسو مخ ته کوم خیال دی. بیا به د دې کام د هغه خلکو سره کومه رویه وي چې ته نن د پنجاب د خوشحاله کېدو دپاره دلته زما افغانان ورونه یا پښتانه ورونه تنګه آیا عالم مې پاته سوی دی، پروفیسر مې پاته سوی دی، ډاکټر مې پاته سوی دی، خان ملک مې پاته سوی دی، یو سیاسي ګوند کارکون مې پاته سوی دی. که زه پی ټي ایم وکم که نه وکم، که زه د یو سیاسي ګوند حصه سمه که نه سم، زه د دې ریاست د دهشتګردۍ ښکار جوړ کړی. زیاتو کمو پکښې دومره زموږ قومي مشران حلال سوي. دا د موږ سره چا کړي؟ دا مکمله دې ریاست کړي، د دې ریاست پوځ را سره کړي، د دې ریاست جاسوسي ادارو را سره کړي. دلته زموږ پر خاوره باندې چې کومه قبضه سوې ده، زموږ پر معدنیاتو کومه قبضه سوې ده، زموږ پر وسایلو کومه قبضه سوې ده، هغه کم د دوی عین چې دی هغه سیانور لالا ډېر ښه خبره وکړه چې مطلب یې هېڅ عین معین نشته. هغه د دوی په عین کې چې څه لیکلي د هغه عین مطابق تاسو وګورئ د موږ سره د پاکستان له اړخه هغه انصاف سوی دی که نه دی سوی؟ هېڅ دلته انصاف نشته. پښتون په دې وطن کې د دهشتګردۍ ښکار جوړ سوی دی. پښتون افغان د دې ریاست د جبر لاندې راغلی دی. د پښتانه پر وینه، د پښتانه پر معدنیاتو باندې د دې ملک واکدارانو په میلیونونو ډالر اخیستي دي. د پښتانه وجود دلته ضایع سوی دی، د پښتانه وینه ضایع سوې ده، د پښتانه کور ړنګ سوی دی، د پښتانه وطن خراب سوی دی. مګر برته دې ریاست دې واکدارانو ونړۍ ته د هغه پښتون د دهشتګرد په نامه معرفي کړی. یعنې د دهشتګردۍ ښکار هم پښتون جوړ سوی دی، هم د پښتانه وطن جوړ سوی دی، هم دا ریاست برته و دنیا ته پښتون د دهشتګردۍ په نامه معرفي کړی. دا چې کم وخت پی ټي ایم په وجود کې رالی، پی ټي ایم در ټولو زیات غټ کار دغه وکړي چې موږ تاسو ایلدل دلته به دا پړوسي ملکونو کې خاص کر کې به د هغه پنجاب چې ډرامې به جوړېدلې، دا فلمي ډرامې و هغه کومو د تراګورو ته یا هغه غدارانو ته به د پښتانه شکل ورکول کېدی. صدرۍ به یې ور اغوستله، خولۍ به یې ور په سر کړې وه، لنګوټه به یې ور تړلې وله، هغه دهشتګرد ته به یې د پښتانه جامه ورکړې وه. دا د ریاست د واضح و ټولو دنیا ته دا ورښکاره کړې وله چې دلته پښتون قام پروت دی، دا تراګرد. کوم وخت چې پښتون ژغورنې غورځنګ په وجود کې راغی، بیا هغه دا و ټولو دنیا ته ثابته کړه چې ټول پښتون افغان چې دی هغه یو ډېر رحمدله قام دی. پښتون افغان تراګر نه دی، د تراګرۍ ښکار جوړ سوی. نو دلته موږ په دې پاکستان کې د تراګرۍ ښکار جوړ سوي. د دې تراګرۍ د مخنیولو دپاره، د دې څخه د ځان د خلاصولو دپاره څه کول پکار؟ قام سره راټولول پکار. قام به متحده کیږي، قام به سره په اتفاق کیږي. موږ ته معلومیږي، تاسو ته به هم دا خبرې دلته کیږي چې دلته په سرخاب کې چې کوم زموږ افغانان ورونه استوګه کوي، دا موږ معاهدې کړي دي یا زموږ سره معاهدې سوي دي، تاسو به د یو سیاسي ګوند غړي نه شئ جوړېدلی. بیا به ستاسو سره هغه کیږي، بیا به ستاسو سره تی ته به مشکلات جوړېږي، تاسو ته به طعنې لرځي، پر تاسو به یې پایارونه کاټېږي. آیا موږ دا وایو چې که سره دا موږ نه کوو، د دې څه مخکې د پاکستان کومه رویه ده موږ سره سوې؟ پرېږدي زموږ د پښتانه افغان وطن د څوک ثابته کړي چې د هرې شعبې سره تعلق لرونکی هغه د محفوظه پاته سوی. آیا عالم یې پاته سوی دی؟
پروفیسر مې پاته سوی دی، ډاکټر مې پاته سوی دی، خان ملک مې پاته سوی دی، یو سیاسي ګوند کارکون مې پاته سوی دی. که زه پی ټي ایم وکم که نه وکم، که زه د یو سیاسي ګوند حصه سمه که نه سم، زه د دې ریاست د دهشتګردۍ ښکار جوړ کړی. موږ تاسو ویلل چې د دې ریاست رویا د موږ سره کومه رویا سوې ده، یا د څلورو کالو ماشومان هم په جیلو کې کښېنستلي. داسې وختونه راغلي دي چې په سوه زنانې مې هم په جیلو کې کښېنستلي دي، اتیا کلن سپین ږیري مې هم په جیلو کې کښېنستلي. نو ځکه پی ټي ایم وکم که نه وکم، پر ما باندې خو ستا د اوله سم دغه رویه. خو دا وخت د کام د خلاصون لار، د دې جبر بربریت او د دې پنجاب د ظلم د خلاصون لار واحده دا پی ټي ایم دی. پر دې پی ټي ایم به سره راټولیږو. دا د ټول کام تحریک دی او د ټول کام د خلاصون لار دغه ده. که دلته موږ د پی ټي ایم یو پروګرام وکړو، یا یو مظاهره وکړو، یا یو احتجاج وکړو، بیا پر موږ باندې دلته اف آی آرونه کاټیږي. آیا موږ د دې اف آی آرو سره نه پر شا کېږو؟ دغه یوه خبره کوو چې دا کم خلک چې د پنجاب دپاره یا د پنجاب د خوشحاله کېدو دپاره یا د دې زورورو واکدارانو بادارانو د خوشحاله کېدو دپاره دوی دلته دا کم پښتانه افغانان تذلیله کوي په قسم عربو باندې، د اف آی آر په شکل کې، د تاڼې په شکل کې، د ټلیفون په شکل کې. خو موږ تاسو ټولو ته را معلوم دي، و دوی ته هم دا معلومه دا خبره موږ ډېره واضح کوو چې دوی و دا ته سوچ کړی دی چې کام خو د یووالي پر طرف روان دی. دا وخت خو کام هغې منزل ته رسېږي. بیا به د دې کام د هغه خلکو سره کومه رویه وي چې ته نن د پنجاب د خوشحاله کېدو دپاره دلته زما افغانان ورونه یا پښتانه ورونه تنګیې په قسم عربو باندې. موږ ته دا هم معلومه ده چې پر دا چوکو باندې دلته د وطن خلک ولاړ، د شناخت کار پر نامه باندې، د افغانیت پر نامه باندې د خلکو څه پیسې هخ، دا دوی مړانده بولي. دا ټولې موږ ته معلومې دي. دا موږ هره نقطه ځان ته نوټ کړې ده. دا به وخت ثابته کړي. خو هغه خلکو ته دا پیغام ورکوو چې ستاسو مخ ته کوم خیال دی. دا کام خو نه د اف آی آر بیریږي، نه د جیله بیریږي، نه د تاڼې بیریږي، نه پر شا کېږو. موږ به د دې خپل کام سره، د دې خپل قبیله سره، د دې خپلو افغانانو ورونو سره په هره سخته کې ولاړ، په هر مشکل کې به ورسره ولاړ. او پر دا کام او پر دې قبیلو او پر دې افغانانو ورونو هم دا غږ کوو چې تاسو هم د موږ سره ودرېږئ، موږ په صف اول کې ولاړ یو، موږ شاته ودرېږئ. که کوم مشکل ولو هغه د مشکل پر ځای باندې به موږ مخ ته تاسو زموږ شاته ودرېږئ. مشران ناست دي، تفصیلي وینا خو سایانوار هم ډېره ښه تفصیلي وینا وکړه، غرسني هم وکړله، صوبایه کوارډینیټر هم ناست دی، ملک صاحب هم ناست دی. زه یو وار بیا ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم. کور ودانۍ مې وایم، خدای مې خوشحاله او آباد لره، کور مې ودان.